السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې زوی ښه یې؟ او شکر دې شان ته ښه. زوی نن چې دا طبیعت داسې خراب دی ولې خیر دی د باندې خو چې جنګ نه یې کړی دی او چا سره بابا خو ته وایه نن ستا زما سره اوله ده زما د هغه طبیعت دی د هغه مې ژوند دی نو ته څه پوښتنې کوې چې نن دې طبیعت څنګه دی نن دې ژوند څنګه دی هر یو یار سړی خپل یو مشکل به لري بابا. خیر زوی بیا به دا پوښتنه نه درڅه کوم چې ستا خوا به کېږي. ښه زوی دا دوکان چې خرڅ کړې زما سره دې هېڅ سلا نه وکړه نه دې هېڅ پوښتنه وکړه چې د پلار مې خوښه ده یعنې نه ده خوښه. سړی داسې کې د خپل سر کار کوي. بابا ستا په ښه سر نه خلاصېږي در ما ښه نه پوهېږه خو زه په خپل کاروبار ښه پوهېږم چې اوس مه راښیه ما ته ته شپېنډري سوی باله ستا په دې خبرو کارو سر نه خلاصېږي. نور زوی زه خود پسې نه پوهېږم که چیرې زه پوهېدلی ما به تا ته ګونۍ په لاس درکړې وای او دا اوسپنې او دا کاغذونه به دې ټولولی او د ورځې چې 200 راوړي نه وای ما به کور ته نه پرېښولی او که چیرې زه په شي پوهېدلی په یو څه پوهېدلی ما به په تا تعلیم نه کولی او که چیرې زه په یو شي پوهېدلی ما به تا ته واده نه درکولی او که زه چیرې په یو شي پوهېدلی ما به تا ته کاروبار و هر څه په لاس نه درکولی ما به د خپل زړه تا ته نه درنږدې کولی او نن چې ما هر څه خوشحالي ګرده تا ته کښېښول او ته ما ته وایه ته په هېڅ شي نه پوهېږې بابا. یو مازدیګری راسو کور ته چې چای وڅښو کور کې د یو چا سره مجلس وکړو بانډار وکړو ته دلته موږ ته افسانې وایه ته دلته موږ ته د لاس لکړه وایه کله چیچې وایه پیغورونه راکوې بالا نه راځمه دا کور ده ته در پاته زوی ځوان که خوشحالي ورکړه په اوږو کې وګرځو ښه ناز و نواز ورکړه چې ځوان سي باره درته وایه وایه ته په ښه نه پوهېږې. وعلیکم سلام موسی جانه ښه یې په خیر خیرات یې ته باس ولې خانه دې خراب سره په کومه تښتې وروره. څوک تباه سو څوک تښتې ولې بیا خانه خرابه سوله ته اوس څه ده د ناسي خوله دې راباندې خلاصه کړه څه مشکل دی. تا 2.5 سوه لکه چې ورکړي وي هغه د نورو خلکو دوی مې یوړې ستا دومره وتښتېدی ولاړې دا څه وه بابا خو درته مې ویله چې په شي دې سر نه خلاصېږي ما او کار سره پرېږده زه به پسې دا څه وه تباه و برباد سولمه زه به اوس پر کمه ځمه خوشحال ځای ما پورونه کړي دي زم پوړوړی سولم خلکو زه لیونی سولمه پلاره خلکو زه تښتم باله